السلام علیکم دوستانو، نن تاسو سره یو داسې واقعه شریکوم چې دا د یو حکیم د لور واقعه ده چې هغې ته یو ځوان یو سړی راغی او څه یې وکړل چې دغه حکیم هم ډېر زیات حیران شو. یو ډېره عبرتناکه واقعه ده، تاسو یې خامخا تر اخره وګورئ. دا واقعه چې ده د یو حکیم واقعه ده چې هغه به خلکو ته داسې طریقې سره علاج کولو چې هر کله به هغه د کوره وتلو نو ښځې به په کور کې هغه ته د ضرورت کوم سامان چې دی هغه سامان به ورته ټول په یو کاغذ باندې ولیکلو او دا به چې کله خپلې حکیم خانې ته لاړو، خپلې دواخانې ته به چې لاړو، هلته به چې ده د چا علاج کولو نو ده به د دې خپل چیټ د دې خپل کاغذ مطابق چې د ده به څومره پیسې روزانه لګېدې، یعنې هر څیز ته به خپل قیمت لیکلی او بیا به ټولې پیسې جمع کړي، څومره پیسې به چې د ده لګېدې هغومره علاج به یې وکړو. د هغې نه پس به ده بیا مریضان فري کتل، دوايانې به یې هم فري ورکولې او ټول خلک د ده نه ډېر زیات خوشحاله وو. یوه ورځ چې ده خپلې ښځې ته وویل چې ما ته د کور د ضرورت سامان ولیکه، په یو کاغذ یې ورته ولیکلو، ده هغه کاغذ په جیب کې واچولو چې کله خپلې دواخانې ته ورسېدو هلته کېناستو، دغه کاغذ یې راوویستو، کاغذ یې کتلو ټوله سودا پکې لیکل شوې وه، خو لاندې پکې یو ټکې لیکل شوی و چې نن د خپلې لور د جهیز د سامان دپاره هم بندوبست وکړه. ده چې کله دغه ولیدل نو حیران پریشان شو چې زما خو غریبي هم ده، خو بیا یې فکر لاړو د الله پاک اړخ ته، ځکه چې په الله پاک باندې یقین ډېر زیات مضبوط او ده دغه جهیز سره ولیکل چې دا د الله پاک کار دی، د دې بندوبست په الله پاک کوي. نو ده دغه کاغذ په جیب کې کېښودلو، مریضان کتل یې شروع کړل. لږ ساعت فس د ده دواخانې ته یو ډېر قیمتي ګاډي نه کس راکوز شو. هغه چې راکوز شو د ده دغه دکان ته یا دواخانې ته دننه راغی، ده نه یې پوښتنه وکړه چې تا زه وپېژندم؟ ده ورته وویل چې نه ما خو نه پېژندې، زه اوس بوډا شوی یم، کمزوری یم او زما حافظه چې دومره قوي نه ده چې دومره کار وکړي، ته څوک یې؟ هغه ورته وویل چې ښه ده زه به درته ځان در وپېژنم. ورته یې وویل چې د نن نه 15 کاله مخکې زه راغلی وم او دلته زما د ګاډي ټیر چې و هغه پنچر شوی و او ما د خپل ګاډی دلته ودرو، زه په ګرمۍ کې ناستم چې ته ما پسې بهر راووتې، راته دې وویل چې دا ګاډی دی پرېږده چې دغه پنچري پکې پنچر ولګوي او ته راځه ما سره کېنه. په دغه دوران کې چې کله زه دلته تا سره د پکي لاندې کېناستم نو تا سره یو ستا وړه لور هم وه او هغې به تا ته ویل چې کور ته ځو، خو تا به زما دپاره هغې ته ویل چې صبر وکړه، دا میلمه هم ناست دی او چې لږ وخت تېر شي بیا به لاړ شو. نو ما هم ځان سره ښه ونه ګڼله چې ګینې زه په دوی باندې بوج شوی یم. نو ما تا ته خپله واقعه د خپل کور بیان کړه چې زما بچي نه کېدل او د هغې دپاره بیا تا ما ته وویل چې دا دوايانې او دا ډاکټران حکیمان دا یو وسیله ده، اصل غوښتنه د الله پاک نه پکار ده. په دغه دوران کې تا ما ته یو 2 پوڼۍ دوایي هم راکړله چې یو پوڼۍ باندې تا زما نوم ولیکو، په بل باندې دې زما د بیګم نوم ولیکو او هغه پوڼۍ چې دي د هغې چې کله ما پیسې درکولې نو تا د هغې د رقم اخیستلو نه هم ډډه وکړله، یعنې تا د هغې پیسې هم نه اخیستې، ځکه چې تا ویل چې زه اوس دې وخت کې پیسې نه اخلم. خو کله دا سړی وایي چې ما پوښتنه وکړله نو هلته یو ناسته بله مریض و، هغه وویل چې ډاکټر صاحب پیسې په دې وخت کې نه اخلي، د ده چې کله د کور د ضرورت سامان پوره شي نو د هغې نه پس بیا دا د هېچ چا نه هم پیسې نه اخلي، دوايانې هم پرې ورکوي. نو زه ستاسو نه نور هم متاثره شوم، خو خیر زه چې کله لاړم کور ته نو د هغې نه څه وخت پس چې دی موږ بهر ملک ته شفټ شولو، یعنې بهر ملک ته لاړو، انګلینډ ته یا بل داسې ملک ته لاړو او د هغې نه پس بیا یوه ورځ ما د دې خبرو ذکر خپلې ښځې سره وکړو. نو ښځې مې یو دم وویل چې هغه دوایي راواخله، ځکه چې داسې خلک چې وي د الله پاک ته ډېر نږدې خلک وي او د دې خلکو په لاسونو کې شفا وي. وایي چې موږ خو هغه دوایي وخوړله خو د هغې نه څه موده پس زموږ اولاد پیدا شو او نن چې 15 کاله د هغه خبرې تېر شوي دي نو زما 3 بچي هم دي. دا سړی ډېر زیات خوشحاله هم په خپلو خبرو کې وویل چې اوس زه خوشحاله هم یم او یو خفګان هم په ما باندې راغلی دی، هغه دا چې زما یوه ورېره وه او د هغه ورېرې مې د واده ورځې رانږدې وې او هغه ما ته داسې نږدې وه لکه د خپل بچي په شانتې. نو په دې وجه باندې ما مې خپل ورور ته ویلي و چې د ورېرې څومره چې د جهیز سامان دی دا به زه اخلم، د دې د جهیز سامان به زه پوره کوم او په دغه کې ما خپل ورور ته ویلي و چې زه به در سره مرسته کوم. خو بیا زما په دغه ورېرې باندې एकदम څه چلو شو، تبې پرې راغلې او سرسام شوله، د هغې نه پس بیا د هغې انتقال وشو، یعنې وفات شوله او چې کله وفات شوله نو د هغې هغه جهیز سامان ته چې زه اوس هم ګورم نو ما ته جړا راځي، زه هغې ته نشم کتلی، زه ډېر زیات غمجن او دلګیره کړی یم. نو ما سوچ کولو چې زه اوس په دې سامان باندې څه وکړم. یو دم زما ذهن ته هغه 15 کاله مخکې منظر راغی چې تاسو په خپل دواخانه کې ناست وئ او تاسو سره ستاسو یو وړه لور هم وه. ما فکر کولو چې د حکیم صاحب هغه لور خو به هم اوس پیغله شوې وي، نو ولې نه چې دا ټول د جهیز سامان هغې ته ورکړم که د هغې واده نه وي شوی.
نو کله چې ما ستاسو په ذهن کې راغلی نو زه په دې خاطر باندې دلته راغلم چې هغه جهیز سامان چې دی تاسو ته درکړم، ځکه چې کیدای شي ستاسو د لور واده هم نه وي شوی. حکیم صاحب چې کله دا خبرې واورېدې نو ډېر زیات ویې ژړل، سترګو کې اوښکې راغللې او د جیب نه یو کاغذ راوویستو چې ته دا وګوره. په هغه کاغذ کې چې ټول د ضرورت سامان لیکلی و نو لاندې ورسره د جهیز سامان خبره هم لیکلې وه، خو دې سړي ورته دا لاندې لیکلي و چې دا د الله پاک کار دی، د دې بندوبست په الله پاک کوي. نو الله پاک د هغه جهیز د سامان او د هغې د مال بندوبست وکړو. ټول سامان یې حکیم صاحب ته وسپارلو او د حکیم صاحب د لور واده ډېر په خوشحالۍ سره ترسره شو. قدرمنو، یقینا چې الله پاک د هر چا دپاره د رزق بندوبست کوي. ځینې خلک په دې غلط فهمۍ کې پراته دي چې کنې که زه دا کار ونه کړم نو زه به د ولږې مړ شم یا به داسې شم هغسې به شم. تر هغه پورې نه سبا کېږي تر څو پورې چې هر انسان ته رزق نه وي وررسېدلی. نو قدرمنو دوستانو، یقینا چې دا یوه ډېره زیاته عبرتناکه واقعه وه. د دې عبرتناکې واقعې نه موږ یو خو دا مقصد او مطلب هم اخیستلی شو چې نن سبا که موږ تاسو وګورو نو څومره ظلمونه شروع دي، ظلمونه په دې وجه باندې چې یو خو ګورئ که د رمضان المبارک میاشت هم راشي نو که نارمل وخت کې د یو څیز قیمت 100 روپۍ وي نو په رمضان المبارک چې بهترینه د عبادتونو میاشت ته قیمتونه 200-300 ته ورسي، داسې د هر یو څیز قیمتونه خیږي. نو زما د خبرې مقصد دا و چې ځانونه صحیح مسلمانان جوړول پکار دي. لکه د حکیم صاحب به څومره ښه کار کولو، د ضرورت سامان به چې کله پوره شو نو بیا به د هغې نه پس د چا نه 1 روپۍ هم نه اخیسته. که هر سړی داسې شي چاته د فری سامان نه ورکوي، خو په کار ده چې انصاف وکړي او د انصاف کولو والاو باندې الله پاک هم بیا انصاف کوي او هغوی ته د انصاف او د رحم په نظر باندې ګوري. نو قدرمنو، زه همیشه غواړم تاسو سره دغسې ښکلي معلومات شریک کړم چې تاسو د دغه معلوماتو نه زده کړه وکړئ، ګټه ترې واخلئ او ستاسو په ژوند کې یو رڼا ثابته شي. که تاسو غواړئ په آینده کې هم تاسو سره هم دغسې نور معلومات، نوي ویډیوګانې، نوي خبرونه او تازه ترین اپډیټ شریک کړم نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. وخت په وخت به تاسو سره هم دغسې نوي معلومات او ښکلي ویډیوګانې شریکېږي. تر بیا راته اجازت راکړئ، د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.